زما نوم ذبیح الله دی، د فرزي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د یو اسلامي ټولنه او یو اسلامي هیواد او خصوصا په ټوله اسلامي نړۍ کې د امر بالمعروف وزارت شتون ډیر ضروري دی او اړین دی. په دې خاطر باندې چې که چېرته د امر بالمعروف وزارت او دا نه وي نو کولی شي چې نور ادیان، نور خلک، نور ولسونه چې غیر اسلامي هیوادونه دي هغه خپله کومه مسایل او برنامې چې دي، تګلارې چې دي په ځوانانو او په هغه ټولنه کې خپروي، نو دغسې یو وزارت ته ډېر شتون یې ډېر ضرور دی چې خلک د دغه مسایلو نه رامنې کړي او مخنیوی وکړي. او عمل بالمعروف تنها د وزارت دا نه، دا د هر مسلمان وظیفه او دنده ده چې خلک نیکو کارونو ته راوبولي او د بدو کارونو نه منع کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نام نورالحق است، از ولسوالی فرزه. بسیار رفتار خوب میکنم، به لهجه بسیار مناسب به مردم میگه که اینی کارو بکو، اینی کارو نکو و اینی گناه داره، اینی ثواب است، اینی رای خوب است. بسیار مردم از وزارت امر بالمعروف خوشحال است. مانم عبدالهادی ډیر اړین دی، په دې خاطر اړین دی، ضروری دی چې که چیرته په یو اسلامي هیواد کې امر بالمعروف وزارت ونه اوسېږي نو افراد چې اشخاص چې په کومو منکراتو باندې ځي د هغوی مخنیوی ونه شي نو ورځ په ورځ به په جامعه کې فساد مخ په وړاندې راشي او دا به د خلکو لپاره یو بدبختي او سرګرداني لامل شي. نو دا د موجودیت په اسلامي هیواد کې ډیر اړین او ضروری دی ترڅو د منکراتو د فحشاو مخه سره ونیسي. نام ما خلیل الله. امر بالمعروف به 100% ضرورت است به خاطر از اینکه مردم به دین اسلام دعوت و راهنمایی میکنند. نظر ما بیخی نظر از یار تایید میکنم، خلاف شریعت از فالبینی، جادوگری، چیزا کفر است. ما مخالفش هستیم. من محمد موسی هستم. ما شما کل ما امر بالمعروف کنیم، اینه که مثلا یک کسی وظیفه دار از او امر بالمعروف داشته باشه. این می که از یک منکرات ما شما جلوگیری میکنیم، کل ما امر بالمعروف هستیم. ما شما شکر مسلمان هستیم، هر مسلمان همین وظیفه‌اش هست. دیگه خیلی خوب است، ما از امر بالمعروف راضی هستیم. همین هستم، یک تن از باشندگان ولسوالی فرزه. یک کشور اسلامی باید امر بالمعروف باشه، به خاطر از اینکه مردم از طرف منکرات و از طرف همه چی به طرف اسلام میان، نه به طرف اسلام رجوع میکنن و این باید 100% باشه در یک کشور اسلامی. وزارت امر بالمعروف ان شاء الله که در افغانستان خیلی فعالیت بیشتر است و بهتر است. خداوند خیرشان بده که همراه مردم بسیار رویه نیک میکنن و مردم به طرف اسلام سوق میکنن و که به طرف اسلام مسلمان هستیم. ان شاء الله الحمدلله کل ما مسلمان هستیم. خب بعضی چیزا رو ما نمیدونستیم یا بعضی کسان نمیدونستند درباره اسلام و شکر است این حالی بعضی کمبودایی که داشتیم نمیفهمیدیم حالی بهتر است میفهمیم.